د غزني لرغونی ښار د دې ولایت له مهمو تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي چې د ښار په لوړه برخه کې موقعیت لري او د لرغوني غزني د دفاعي او اداري مرکز په توګه پیژندل کیږي. دا لرغونی ښار زرګونه کاله پخوانی شالید لري چې د بیلابیلو دورو د واکمنیو په ځانګړي ډول د غزنویانو امپراتورۍ شاهد پاتې شوی. په وروستیو کلونو کې د سختو بارانونو او د تیرو حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دې تاریخي کلا ځینې برخې نړېدلې دي چې د غزني اوسیدونکي او فرهنګي فعالان یې اندېښمن کړي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې تاریخي میراث د ساتنې او بیا رغونې لپاره جدي ګامونه پورته کړي. قلعه تاریخی غزنین یا شهر قدیم غزنی که من حیث مساحت تاریخی این ولایت به شمار می رود که یک مکان با ارزش و تاریخی است که تاریخ بیشتر از 3500 سال می رسد که در دوره های مختلفی چندین بار بازسازی و ترمیم مرمت شده که فعلا هم که همی ساحه تاریخی را شما دیدین یا مشاهده کردید این با سبک و هنر تاریخی دوره غزنویان ساخته شده که همی برجا و قلعه های تاریخی غزنین یک ساحه تاریخی است و این یک دستاورد دوره غزنویان است که ما فعلا باید از این ساحه تاریخی محافظت کنیم به خاطر که هویت تاریخی شهر ما را این نشان میدهد. علت از این خاطر شد چپه شدنش از خاطر بود وقت پیش که بود سم جور نشد، سم معمار نشد، همین قلو خیشتن و از او چر شدن، پس رفت پیسه را بیجای مصرف کردن، نکنن که یک چیز سمتر جور کنن. و خواهش ما از امارت اسلامی است که جدا خواهش می‌کنیم که امیر چیزی سمتر جور کنن. خواستم از امارت اسلامی امیز که طرف از این منطقه توجه شه و اینجا مردم خیلی مستضعف و ضعیف و بیچاره زندگی میکنه که مشاوروز خدای مردم تیر میکنه. ورته مهال د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د تیرې ادارې په مهال په 2013 کال کې چې غزني د اسلامي تمدن پلازمینې په توګه وټاکل شو او د نړیوالو فرهنګي بنسټونو له لوري دغه ولایت ته بودیجه ځانګړې شوې وه خو پر ځای نه ده مصرف شوې. دوی همدارنګه ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارت له داخلي بودیجې او د فرهنګي بنسټونو په مرسته به په اساسي ډول ورغول شي. د وروستیو بارانونو او طبیعي پیښو له کبله د غزني د زاړه ښار یو برخه دیوال شاوخوا 10 متره دی هغه نړېدلی دی. همدارنګه ځینو نورو برخو ته هم یو اندازه صدمه رسېدلې ده. د دې ترڅنګ ځینې تاریخي ابدات لکه د اربابا صاحب زیارت او ځینې نور تاریخي ابداتو ته هم قسما یو اندازه زیان رسېدلی دی. په ټولو کې د دغو تخریبیو مهم عوامل وروستي بارانونه او په تېره اداره کې د ناسم کیفیت او په خراب کیفیت جوړولو له کبله دي. ځکه هغه جوړونه چې بالخصوص په 2013 کال کې جوړ شوي دي هغه ډېر په غیر مسلکي او غیر اصولي ډول باندې رغول شوي دي. په ټولو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت غزني اطلاعات فرهنګ ریاست په دې هڅه کوي تر څو خپله د اسلامي امارت له بودیجې څخه او یا د ځینو نورو فرهنګي او نهادونو سره په همکاري باندې هغه تاریخي ابدات چې هغه رغولو ته اړتیا لري بالخصوص دغه ځایونه ورغوي او په راتلونکي کې ورباندې کار وکړي. د غزني په لوړو ولاړ بالاحصار د تاریخ ویاړ او استقامت نښه ده. داسې کلا چې د پیړیو بدلونونه یې زغملي او لا هم د خپل عظمت کیسه کوي. نن د دې تاریخي میراث د ساتنې او بیا رغونې لپاره یو زرین فرصت دی څو راتلونکو نسلونو ته د ویاړ دا نښه ژوندۍ وساتل شي.